نن په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه موږ موب اکاونټ جوړ کړو. رابسو براوزر ته تاسو تر سره یو براوزر ما سره کروم ده، په دې ژبه کلیک وکړو. بیا به په دې ژبه کلیک وکړو. دلته سره اکاونټ تاسو جوړول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ. مثلا په دې اکاونټ جوړول غواړم د موب اکاونټ، بیا په دې ژبه کلیک وکړم. بیا په دا اوکې کلیک وکړئ. د ډن باندې په دې سم کلیک وکړو. دلته به راس ورته ولیکو اډ موب چې موږ کله ولیکو بیا به سرچ به وکړو. دلته لاندې راسو، دلته ګوره دا لیکل دي ساین اپ اډ موب، په دې به کلیک وکړو. په دې سم کله کلیک وکړو موږ ته داسې رقم مخ راغلی. دلته زه پاسورډ واچوم، ویډیو بندوم بس پاسورډ واچوم. زما دلته پاسورډ واچوم. تاسو ته به دا رقم مخ راوړي. دلته به ډن لیکلی، ګوره دلته ما تمام لیکلی، تاسو هم بلکې په انګلیش وي ډن به لیکلی. دې به کلیک پسې وکړئ. دلته به موږ لږ انتظار وکړو، تاسو به دا رقم مخ راوړي. دلته ګوره په دې ژبه د اول سر کې ستاسو هر ملک ورته انتخاب، مثال په هر ملک کې واسطه هغه ملک به ورته انتخاب کوي. مثلا زه دا بل یو ملګري ته جوړوم، د ملګری په افغانستان کې ده، زه په پاکستان کې یم، خو زه دلته افغانستان سلیکټ کوم. دلته ګوره په دې سر کې چې د افغانستان لیکلی به دې کلیک کوم، دا مې سلیکټ کړو. بیا دلته راځم، لاندې دا ټایم زونز لیکلی ده، دلته خپله ملک خپله هر ملک سلیکټ کړو، هغه ملک ټایم خپله ورسره راوړي. مثلا دلته اوس ګوره دا کابل ورسره راوښتی ده، دا په سر کې ده، دلته خپله کابل لیکل شوی ده. مثال ټیم یې خپله راوښته، په دې کلیک کوو. بیا راځو دلته لاندې دلته ګوره دا چې دلته ډالر امریکایي لیکل شوي دی په دې سر کې. بیا به دې کلیک پسې کوو. بیا راځو لاندې، دلته راځو لاندې ګوره دا نه ده، په دې چې کلیک پسې کوو. بیا دلته دا اکاونټ چې لیکلی دی اډ موب اکاونټ، په دې کلیک پسې کوو. بیا دلته یس یم کولی شي، نو یم کولی شي، خو زه دلته یس کوم. بیا به دې اډ موب کلیک پسې کوم، کنټینیو اډ موب. داسې رقم یو څه په تاسو ته راوړي. دا اوس د اډ موب اکاونټ جوړ شو. ګوره دلته به تاسو ته میسج هم راسي په ایمیل باندې. بس اوس به بیا په دې جې کلیک پسې وکړو. دلته دا لیکلی شي ده، په دې جې به کلیک پسې وکړو. دلته به موږ ته دوه اپشن راګوره، نو هم ده، یو ځای نو ده، یو ځای یس ده. موږ دا اپلیکیشن ته نو سپورټ، هغه ته پلی سټور ته نو سپورټ کولی، موږ به په نو کلیک وکړو. دا نه ده، په دې ځای به کلیک وکړو. دلته به ستاسو هر شی ورته لیکئ. مثلا زه اوس ورته لیکم ونلاین ورته لیکم، تاسو هر شی ورته لیکئ، هر رقم نوم ورته لیکئ. بیا په دې چې کلیک کوم، دا انډرایډ چې لیکلی ده، دا د آیفون لپاره ده، دا د خوا والا، او دا د انډرایډ لپاره ده. په دې موږ انډرایډ باندې کلیک کوو. بیا په دې ډن باندې کلیک پسې کوو، په اډ باندې. بیا دلته موږ دا رقم په دې چې کلیک کوو. په دې چې موږ کله کلیک وکړو، دلته موږ دا درې شیان راوړي. دا اول بینر ده، دوم انټرټیشل ده، دا بینر ده، دا انټرټیشل ده. موږ په دې بینر باندې کلیک کوو. په دې چې کلیک وکړو، دلته نوم ورته لیکو، هر رقم نوم چې تاسو ورته لیکو. مثلا زه خالد ورته لیکم بی، بس داسې مې ورته بس دا سلیکټ کوو. دلته بیا په دې چې کلیک پسې کوو. دلته بیا په دې چې کلیک کوو، ځکه چې موږ بل هغه لا نه ده جوړ، انټرټیشل آی ډي اوس جوړوو. اوس په دې چې کلیک کوو، په دې چې کلیک وکړو، دلته زه خالد ای ورته لیکم، پروا نه کوي چې تاسو هر شی ورته لیکئ. مثلا زه ای ورته لیکم، ای چې مې کله ولیکله، تاسو به بیا په دې چې کلیک پسې وکئ، په دې
په دې ځای باندې دې سیمه کلیک وکړو بیا به په دې کوچنی سي دا لیکلی ده ایډ په دې به کلیک پسې وکړئ دې سیمه کله کلیک وکړو بیا تاسو ته دا رقم یو مخ را اوړي دا رقم په دلته دا دوه نه دی دا بینر ده او دا د سر والا سته دا انټرټیشل ده ګوره زه تاسو ته بیا کله وایم ستاسو ماته دا بینر او انټرټیشل دا به تاسو هغه کوئ کاپي کوئ لکه دا اوس ما کاپي کړي دا رقم بیا کوئ کلیک پې وکړئ بس خپله کاپي کېږي په د څلور کونجه اپشن باندې بیا دی خپله کاپي کېږي بیا به ماته راولېږئ په کاپي کې په واټساپ کې بیا پسې راولېږئ نو بس اوس دا هغه هم جوړ شو بینر او انټرټیشل آی ډي هم جوړ شو اوس ایډموب مکمل تیار شو صرف اوس ایډسینس ورسره تړل غواړي مثال تاسو خالي اوس ایډسینس ورسره تړئ